د ناس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 114 او آخرنۍ سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. و زه پناه وروړم د خلکو پروردګار، د خلکو پاچا، د خلکو حقیقي معبود ته، د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو ځي راځي، هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي، که هغه له پیریانو څخه وي که له انسانانو څخه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.